رانا ثناءالله د افغانستان اسلامي امارت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د ټي ټي پي وسلوال به د پولې نه لرې پرتو سیمو ته ولیږي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د افغانستان اسلامي امارت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې نه به د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ولیږي تر څو پولې ته د هغوی لاسرسی آسان پاتې نشي. خو د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو سره په خبرو کې د شوی وړاندیز رد کړی. د امریکا غږ اردو څانګې سره مرکه کې رانا ثناءالله ویلي چې اسلامي امارت د ټي ټي پي د وسلوالو لرې پرتو سیمو ته د لیږلو د وړاندیز 2 میاشتې وړاندې کړی دی. د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقي تېره میاشت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان او ټي ټي پي ته پکار ده چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د کابل له لوري د ټي ټي پي د پولې نه د لرې کولو او لرې پرتو سیمو ته د لیږلو د وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې اسلامي امارت د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د جوړجاړي په هڅو کې نه دی بریالی شوی. د اپریل په میاشت کې د پاکستان ملي امنیت کمیټې ویلي و چې پاکستان کې د ترهګرۍ تازه څپه د ټي ټي پي سره د نرمې رویې او د بې سوچه پالیسۍ په نتیجه کې مخې ته راغلې ده او دا د ولسي هیلو بیخي برعکس ده. د اسلامي امارت په منځګړتوب ټي ټي پي سره شویو خبرو کې له ناکامېدو وروسته پاکستان د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ټي ټي پي خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. رانا ثناءالله وایي دا مهال د ټي ټي پي وسلوال پاکستان سره پیوست د افغانستان سرحدي سیمو کې میشت دي او کله چې هغوی د پولې نه لرې سیمو ته ولیږلی شي نو د پاکستان پولې ته به لاسرسی محدود شي. خو په خپله دې مرکه کې هغه نور تفصیلات نه دي ښودلي چې د ټي ټي پي وسلوال به د افغانستان کومو سیمو ته ولیږل شي. د ویډیو خبریال عبدالرازق چې د جمعې په ورځ د رانا ثناءالله د دې دعوې په هکله د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله نه پوښتنه وکړه نو هغه یې په ځواب کې د دې خبرې نه بېخبري وښوده چې ګنې د افغانستان اسلامي امارت د ټي ټي پي د وسلوالو لرې پرتو سیمو کې د آبادولو وړاندیز کړی دی. پاکستان تل دعوه کړې ده چې د ټي ټي پي مشران د افغانستان کونړ ولایت کې میشت دي او هلته نه هغوی د پاکستان خاوره کې ورانکارۍ لپاره منصوبې جوړوي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان اسلامي امارت دریځ لري چې ټي ټي پي ته د دوی ملاتړ نه دی ترلاسه. خو ویل پاکستان د دوی نه دا ګیله ضرور لري چې د ټي ټي پي د پاکستان دننه کومې کاروایي کوي د هغوی د لاسه د امن او امان صورتحال خرابیږي. د هغه په وینا پاکستان د دې صورتحال تور په افغان طالبانو نه لګوي خو دا د هغوی کمزوري ضرور ده. تر دې دمخه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي وو په ظاهره داسې ښکاري چې اسلامي امارت د ټي ټي پي نه فاصله خپله کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان دننه ګڼ شمېر ترسره شویو ترهګریزو بریدونو کې په سوونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي چې دې بریدونو کې د زیاترو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده.